دا د میانشین ولسوالۍ کنډو کپر سړک دی چې په ساعتونو مزل او ډیرو ستونزو سره خلک تر کلو او ولسوالیو څخه تر روزګان عمومي سړک پورې ځان رسوي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي د میانشین ویجاړ سړک له وجې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کلي خو مه ښوروه، دا چې تاسې په راغلي یاست دا سړک دا لار دغه اوس صفر دی که سړک دی، موږ ته دا ډمبر دی، موږ وایو دا ډمبر دی. موټران مو را روان سي پر خاشقاسو نسي راختای، پر لوړه نسي راختای، پر لوړه باندې ابلاد موټر ګیر سوي وو، داسې پرده سوي وو. د خدای پاره موږ دغه ولس د امارت څخه موږ همکاري غواړو. د میانشین ولسوالۍ هټیوال بیا په یاده ولسوالۍ کښې د توکو د نرخ لوړوالي د لارې په خرابوالي پورې تړي. دوی وایي لار خرابه ده، نو ځکه خو په ساعتونو مزل سره مصارف ډیر او دوی اړ دي چې دغه مصارف د توکو په نرخونو ور واچوي. څومره چې سړک سمبلو په یوه شپه را رسېدله، اوس په 2 شپې را رسېږي چې تلباره را بار کړو، هغه پر نیمۍ لار ورسته چې په چلته را رسوو هغه وغورځوو. موږ ته شی ډېر ګران لوېږي په دې خاطر سره چې لار مو خرابه ده، شیان ګران لوېږي، پر دې باندې بیا موږ د 200 روپیو شی په 100 روپیو ورکوو. د کندهار د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین نږدې راتلونکي کښې د میانشین ولسوالۍ د سړک جوړېدو ډاډ ورکوي. دا ید ریاست رئیس ملي راډیو تلویزیون ته وویل راتلونکي اونۍ کښې د میانشین ترڅنګ د ټولو ولسوالیو د عمومي لارو سروې پیلوي. انجنیران راغلي دي، دا به موږ واستوو د میانشین علاقې ته، هغه سړکانو هغه د دوی کمې ستونزې چې په سړکانو کې دوی درلودې هغه به واوري او هغه به برآورد وکړي، بیا به بیرته د وزارت مقامو سره شریک کړي. د کندهار د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وايي اسلامي امارت مسؤلین ژمن دي چې د ښار ترڅنګ ټولو ولسوالیو ولسونو ته عادلانه خدمات وړاندې کړي او د هغوی ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړي.